بیړنی خبر امریکا طالبانو ته مهم خبرداری ورکړ، وایي اړیکې به ورسره پرې کړو. دا چې نورې څه ویلي هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو له لوري د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازو د تړلو وروسته نړیوال غبرګونونه دوام لري. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې دا پریکړه به د نړیوالو او طالبانو اړیکې خرابې کړي او ورسره به د افغانستان اقتصادي وده ټکنۍ کړي. ښاغلي انتوني بلینکن ویلي دی چې د نړۍ سره د طالبانو د ښو اړیکو هیله به سخته زیانمنه شي. نوموړي زیاته کړې که چیرته طالبان غواړي چې امریکا او نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید خپله تګلاره بدله یا پکې تغییرات راولي. نوموړي وویل که طالبان خپله دا پریکړه ونه دروي، لرې نه ده چې نړیوالې مرستې هم ورسره بندې شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.